دا اوس بیا خبره عامه په مطلق یتیم چې څوک شفقت کوي، په کونډه باندې چې شفقت کوي، په مسکین باندې چې شفقت کوي، درې بابونه سره ګډ دغو ته خدای پاک دومره ثواب ورکوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې کله د ځان سره داسې نږدې ذکر کوي چې زه او دی به په جنت کې داسې سره نږدې لکه وایي د ځان او د قیامت په باب کې چې ویلي دي چې زه او قیامت داسې سره نږدې او دی به د ما سره داسې نږدې وي چې څوک د یتیم سرپرستي کوي. دا چې د کونډو د مسکینانو باندې څوک شفقت کوي، نبی علیه السلام یې د دغه انسان زندگی داسې شي لکه د مجاهد فی سبیل الله زندگی شپه او ورځې ټول خدای پاک په عبادت کې حسابوي. ارمله هغه ښځه چې میړه نه لري ولو که اوله نه واده شوي نه وي هم، داسې نه چې صرف کونډه وایي چې واده میړه نه لري اوس دغه محتاج ده. هغه مخکې یو حدیث رانه پاتې شو چې حضرت ام المؤمنین ته ښځه راغله کنکۍ لجونه ورسره وې، د لوږې نه یې غوښتنه وکړه، د ام المؤمنین سره یوه خرما وه په کور کې ورې کړه، هغه یې نیمه کړه، هغه دوه لورانو ته یې ورکړه. بیا چې نبی علیه السلام راغی دې دا حال ورته وویلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې څوک چې په دغه لجونو باندې په ابتلا کې واقع شي او صبر په وکړي نو زه او دی به په جنت کې داسې سره نږدې یو. هغه ځای کې مهم ځای دا ده چې د ضرورت په وخت کې سوال روا د هغه ښځې سوال وکړو. د حضرت خدیجه ام المؤمنین حضرت عایشې سخاوت معلومیږي چې یوه خرما په کور کې وم هغه یې ورکړه، او دا چې اظهار د حال د فخر په نیت نه وي روا ده. هغه خپل سخاوت نبی علیه السلام ته بیا ذکر کړو چې ما هغه خرما ورکړه. خو مهم ځای دغه ځای سره هغه را په یاد شو چې نبی علیه السلام د لورانو سرپرستي ته ابتلا وویلې. ابتلا خو په مصیبت وي، وایي چونکې زنانه طبقه خپل ضرورت په خپله نشي پوره کولی، عاجزه وي. دغه پیغله غریبه چې تر څو واده شوي نه وي د پلار په کور کې د یتیمې غوندې حیثیت لري، یعنې خپل ضرورت په خپله نشي رفع کولی، پلار ته مجبوره ده، ورور ته مجبوره ده، تره ته مجبوره ده. چې خپل ضرورت په خپله نشي پوره کولی، دغه عاجز سره احسان کول الله تعالی په دغه باندې ډېر راضي کېږي. نو که هغه پیغله دم چې میړه نه لري، که بیا غریبه یو وارې واده شوه بیرته کونډه شوه، هغه سرپرست نفقې یو وارې موجود شو بیرته کونډه شوه، خو بیا محتاجه شوه. شفقت څوک په دې باندې نه لري، په داسې چا باندې شفقت کول. نو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې دا داسې ده لکه شپه ورځ چې په عبادت لګیا وي.